د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر صاحب بیدار ماڼۍ کې ولسونو ته په خطاب کې ویل چې اسلامي امارت د ټولو افغانانو ګډ نظام دی او هڅه کوو چې شته ستونزې په ګډه سره حل کړو. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د احمدزي قوم له علماو، مخاورو او قومي مشرانو سره په غونډه کې وویل په نړۍ کې هغه قومونه بریالي دي چې وحدت ولري او هغه حکومتونه بریالي کیږي چې ولسي ملاتړ ولري. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی بیدار ماڼۍ کې ولسونو ته خطاب کې ویلي نړۍ کې د ډیرو هیوادونو پیسې د ډالرو په مقابل کې ښکته روانې دي خو افغانۍ بیا پورته روانه ده. د قطر بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني د امریکا ملي امنیت له سلاکار جک سلیوان سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې کړې دي. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په 215 عزم قلوردو کې 40 غروال ټانګونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شول. فراه ولایت کې د بخشاباد د بند اوبو د انحرافي تونلونو د کیندلو قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې د بخشاباد بند د اوبو د انحرافي تونلونو چارې 80 سرنه بشپړې شوي او د پاتې 352 مترو په کیندلو سره به د یادو تونلونو کار پای ته ورسیږي.